نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر معزز صاحب قدر علماء کرام حفاظ او قراء کرام او د علاقه د محله ډیرو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو نن ستاسو دی جامع مسجد کې د خلاق عالم آخری کتاب قرآن کریم چې په خاتم الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغینا نزول شوه په تراو کې الحمدلله هغه قرآن کریم تکمیل ته ورسېدو الله دې تاسو ټول ته مبارک کړي عزیزانو نن قرآن کریم په کائنات کې اغیار هم منلو خپل او پردي ټول مني کچاري کفر دې نو کفر هم د دې اقرار کوي چې قرآن کریم کې الله ډیر شان او عظمت خره او د قرآن په وجه باندې ډیر کارونه الله غیله سمې ور کوي بیماری الله په قرآن باندې ختمي او د قرآن عظمت د کائنات نه ختميږي ما بمخ کې اکثر چې خلکو ته خبره وکړه مې یو ځل دلی کې ما یو جمعات کې منځ وکړو هندستان کې د مازیګر ټیمو منځ نه چې بهر راووتو نو بهر سزنانه وی ماشومان به داسې لاسو کې نیولیو او موږ ته به دا ماشومان دم کوي
ما با غزنانو ته چوکتل نو پتندی به خال لګیدلو د ماشوم بم خال لګیدلو او ماشوم به راوسته او جمعات مخې ته وی دا دم کوي ما دا غزه مسلمانانو نه تاسو کړو ما ورته وی مې دا خزي اندوانې نه وی وی کنه مې د دې لباس او د خال دا وینا کوله چې دا اندوانې دي لیکن دې زنانو دا ماشومان ولید جمعات مخې ته راوستي دي او مسلمانانو ته وی چې دا دم کوي د خپل مندر ته د پندت خواته ولی نزي هنومان جی او پربو جی خواته ولی نزي د درغا جی خواته ولی نزي دا ولی د مسلمانانو جماعت مخه درازي او مسلمانانو ته وی چې زمونږ د ماشومان دم کوي نو ما تاغيوي چې د اندوان هم دا خبره مني چې په قران کریم کې الله شفا هم چولې ده قران کې الله عظمت هم چولې ده قران کې الله شان هم چولې ده لیکن یو ضد دی یو عناد دی یو هټ درمی دی چې د قران کریم مجموعي طور قبلینا او ایمان په نه وروړي ابل ورځ ما په سوشل میډیا باندې یو پوسټ کتو په هندستان کې بمبئی کې پولیس والا ګرځي په هر غلې باندې او خلیته لوډ سپیکر لګولې دي او دا چې غوي چې مسلمانانو استاسو تراوی چالو دي او په تراو کې استاسو د الله د کتاب تلاوت چالو دي نو مسلمانانو کچری تاسو د قران کریم د تلاوت دا ثواب دا او بخلو او تاسو د خپل قران په برکت باندې الله نه سوال وکړو چې الله د دې وطن نه دا مرزونه ختم کا د کرونا دا وایرس ختم کا د دې دا وبا ختم کا نو مسلمانانو تاسو به ډیره زیاته شکریا وي او دا بس تاسو الله زمونږ نه دا مرز ختمي دا بل څوک نشي ختموله زه حیران پاتې شوم ما وی چې زمونږ قران دی مونږ سره پروت دی زمونږ په میډیا باندې چرته مونږ دا و نه ریدل ک ټلیفون چاته وکي نو زمونږ په ټلیفون دا خبر راځي چې دوسری لهر او تیسری لهر دام راځي چې ماسک واچوا دام راځي چې شپک فوټا فاصله وساته دام راځي چې ډیر د جمع ځای ته مزه دام راځي چې بس سانیټایزر باندې اغلاسونه وینځه شل سکند هر غنټه بعد لاسونه وینځه دا هر سر راځي لیکن دا چرترا نغلل چې د خپل قران په برکت باندې د وایرس نه او د بیمارونو الله نه امن وغواړه والله نه سوال وکړي چې الله دا بیماری مونږ نه ختم کا سوچ می کولو مینن نه پنځل سوکاله سوار لسنیم سوکاله مخکې حدیث کې ذکر راځي چې په مکه مکرمه باندې قحط راغی او په دغه زمانہ کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت کړو ابو سفیان په دغه وخت لا ایمان نو راوړي لیکن د تحمل حدیث د پاره ایمان شرط نه دی مونږ چې کله حدیث هرقل ګورو نو هغه ابو سفیان چې کم پیش کړي دغه وخت کې مسلمان نو چې څو وخت د تحمل حدیث کړي او بیا چې څو وخت دا روایت ابو سفیان کله تحمل حدیث کړي نو په دغه وخت کې ابو سفیان مسلمان نو لیکن تحمل حدیث د پاره ایمان شرط نه دی اداي حدیث د پاره ایمان شرط دی ابو سفیان وایزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس مدینه ته راغلم ما ورته وی چې د الله رسوله د مکه مکرمه ځوانانو خو تاسو سره ظلم کړي دي مشرانو تاسو سره ظلم کړي دي لیکن د ماشومان او د زنانو خو ظلم نه دی کړي په مونږ باندې ستاد وجه ستا الله قحط راوسته دي ته د الله نه سوال وکړي چې الله زمونږ د قحط دا وبا ختم کړي او په مکه مکرمه کې الله زرغونه راولي او د مکه مکرمه خلق الله د لوګي د تند د وجه د مرګ نه الله تعالی دی بچ کی او الله تعالی دی له زندگی ورکی سوچ کې لاړم ما وی زمونږ قران دی عظمت ورله الله دومره ور کړی دی چې زمونږ قران کریم د کائنات په هر خطه کې هر څو کې منی یو ځل د هندستان په بارډر باندې واګه بارډر باندې زه د ټرین نه کوشم نور ملګری مرا سره نو په دغه واګه بارډر باندې داغي ایمیګریشن نو ما سره سبوجونه او دارلوم دیوبند می کتابونه راغستي او بعضی بمبئی نه یو ځای بل ځای دلی نه بوپال نه ما یو لوی بوج جوړ کړو امې د کتابونو ډک کړو چې کله په بارډر باندې ودرېدو ایمیګریشن چالو شو نو ټول خلک په لاینونو کې شو ایمیګریشن تقریبا داغي 12 غنټې چلیږي دا ټرین ما غملګرو ته وې مې خپ آرام ډډه ولګوي چې دا ټول ایمیګریشن ختم شي لاین کې سره ودرېګو نو په اخره کې ور شو موږ خپل ایمیګریشن وکړو
آخر وخت یو سک افسر راغی ما ته وی تاسو امیګریشن نه کوئ خپل مې کو کنه نو وی راځي کاونټر خالی دی ما ورته مې صحیح ده مونږ لاړو کاونټر لا هغه د کاونټر چین هغه کم بوج چې و د هغې چین یې داسې کلاو کړو نو لیکلي و تفسیر القرآن کتاب بره پروت و په هغې تفسیر القرآن لیکلي و هغه افسر ما ته وایي یہ کشمیر القرآن ہے میں نہیں یہ تفسیر القرآن ہے اگر ما ته وایي نہیں یہ کشمیری قرآن ہے ما ورته میں ذرا غور سے دیکھو تفسیر القرآن لکھا ہوا ہے میں دا تفسیر القرآن لیکلی دی بس هغه سک افسر لاسونه رستو کړه ما ته وایي دا چین په خپله باندې بند کا ما چین بند کړو ما ورته وایي واټس پرابلم دی څه دی هغه ما ته وایي زه به یو خبره درته وکړم موږ د ګورو نانک قایل یو لیکن ستاسو قرآن کریم له چې مونږ کوم عظمت ورکو مونږ وایو چې قرآن په دې کې پروت دی اخو ټولو افسرانو ته وخت عملی ته وی دې ځای قرآن پروت دی دی په دې بوج کې او دا کتابونه اسلامي کتابونه دي دا غالبا مذهبي سکالر دی یا څه دی لیکن د دې ټول سامان چې د خلکو له دا سامانونه لاندې اړول وی په دې کې قرآن کریم پروت دی سامان له وګته نه ورړی دا دغه سي تیر کوي سبحان الله زه حیران پاتې شو یو ځل په دې لندن نه زه ګلاسګو ته تللی وم سکاټلینډ ته د سکاټلینډ سی پورټ چې دی هغه ګلاسګو دی اگر چې د هغې کیپیټل چې دی هغه ایډنبرا دی یا کارډف دی نو زه د سکانو یو ګردواره وه سکانو ګردوارې ته لاړم ما سره بعضې انډین ملګري مو د هغه ځای لندن کې اوسېدل بعضې انګریزان و را سره بعضې عرب ملګري وو پاکستان ملګري مو را سره مونږ هغه سک ګورو چې ناست و هغه ته مې مونږ ته د ګرنث تلاوت وکړه هغه ما ته وایي مونږ خو د ګرنث تلاوت په سنډې باندې کوو داسې نه کوو نو ما ورته وایي که ته نه کوې راته د ګرنث تلاوت نو زه به درته د قرآن تلاوت وکړم بل سک ورپسې راغی هغه ورته وایي غرق شي دا مسلمان دی او د پاکستان دی او بیا دی پښتون دی که ده شروع کړو نو دی به بس کوي نه زمونږ مېلمه دی مونږ به ورته څه وایو نه لہذا دته د ګرنث تلاوت وکړه هغه د ګرنث تلاوت چالو کړ ما سره یا ویډیو کلیپ اوس هم شته اگر چې دا 2014 واقعه ده 2014 کې د فروری میاشت وه د مارچ میاشت وه ما ورته ویې مې ته چې هغه تلاوت چالو کړو نو تلاوت ته هغه سکان ټول داسې کېناستل مونږ شاته ودرېدو ما ته وی تاسو مخې ته نو ما ورته وی مخې ته تاسو دې عبادت کوئ سجده ورته لګوئ او زمونږ په مذهب کې د الله د ذات نه علاوه بل چاته سجده شته نه نو لہذا مونږ مخې ته نشو ودرېدی او بل مې ستاسو دا زیړ رومالونه دې ته تړلي وي نو مونږ زیړ رومال هم نشو تړلی چونکې دا ستاسو د ګرنث په حصه کې راځي د ګورو د هغه په اصولو کې راځي او زمونږ اسلامي خپل شعار دی اصول دي زمونږ ټوپۍ په سر ده پټکۍ په سر دی خیر هغه هندو د ګرنث تلاوت چالو کړو یو څو منټه تلاوت یې وکړو 9 منټه و 8 منټه و 6 منټه و ما ورته وی ټرانسلیشن راته وکړه هغه ټرانسلیشن چالو کړو یقین وکړئ ما سره په ریکارډ پروت دی قسم دی چې هغه سک هغه ټرانسلیشن د خپل ګرنث کولو د ګرنث په هغه ټرانسلیشن کې هغه صرف د قرآن کریم او د محمد رسول الله مدح بیان کړه او هغه ما ته دا ووایي چې زمونږ کتاب ستاسو د پیغمبر او ستاسو د الله او ستاسو د قرآن د دې ډېر عظمت خیال ساتي مونږ ستاسو قرآن منو د دې قدر کوو مونږ ستاسو کتاب منو د دې قدر کوو مونږ ستاسو الله منو د هغه قدر کوو او مونږ د الله قایل هم یو لیکن ورسره بس په میانځ کې ګورو دی ګورو نانک دی خیر بهرحال ما د هغه خبرې ته کتل نو زه ځان سره ډېر زیات حیران شوم ما وی الله چې مونږ له دې کوم کتاب راکړی دی په کائنات کې داسې کتاب داسې عظمتونو والا کتاب دا په کائنات کې بل نشته یو ځل بیلاروس ورته وایي پخوا وبګې ټکټرې جوړېدې د ماسکو نه ورته مونږ اول ماسکو نه سینټ پیټرزبرګ ته راغلو سینټ پیټرزبرګ هغه ځای دی چې کوم ځای کې لومبنی قرآن کریم طبع شوی قرآن کریم چې لومبی چاپ شوی دی په پریس کې قرآن کریم لومبی چې لیکل شوی په ګټه باندې دی دا قازان کې تهران سره نږدې په ایران کې یو ښار دی لیکن قرآن کریم چې لومبی چاپ شوی دی په پریس کې دا په سینټ پیټرزبرګ کې چاپ شوی دی او سینټ پیټرزبرګ کې شپه نی سهار نه تر ماښامه پورې ماښام کې دا تروږمۍ چې ولګي لږ ساعت بعد یخم پکې ډېر زیات وي خو لږ ساعت بعد په هغې کې بیا سهار شي شپه پکې نه راتله ځکه مونږ یو ورځ تېره کړه
ماښام شو بیا سهار شو بله ورځ تېره شوه مونږ کړی ته ګورو چې یاره 48 غنټې تېرې شوې شپه نه راځي بیا چې مونږ تحقیق وکړو نو هغې وی دلته شپه نشته مونږ د په غړومبی ورځ پکې مونږ د ماسخوتن د مونځ په ټیم هم پوه نه شو بیا خو مونږ ټیمونو فکس کړو څنګه چې مونږ ته فقهاو طریقه ښولې ده مونږ په هغه طریقه مونځونه هلته چالو کړو خیر هلته نه مونږ بلاروس ته لاړو بلاروس یو سټیټ دی د پولینډ په بارډر باندې دی او د هغې ړومبی چې و نو دا د یورپ انډر بیا د هغې نه یورپ نه آزاد شو څنګه چې دا ازبکستان آذربایجان قازقستان ترکمانستان وغیرہ په 1992 کې د رشیا نه د سوویت یونین نه آزاد شوي دي او د سوویت یونین چې په دې باندې کوم ظلمونه کړي دي په هغې کې په دې ازبکستان کې زه خوارزم تم تللی وم په کوم خوارزم کې چې هلاکو خان د 15 لاک مسلمانانو د کپرو صرف منارې جوړې کړې وې منارې به جوړولې نو چې د کوم مسلمان نه به سر کټ کړو هغه مناره به کې هغه سر به کې خودو بل به په د پاسه کې خودو بل د پاسه په دې طریقه باندې د عمراو د سرونو جدا منارې وي د وزراو د هغې جدا وي د مسلمانانو علماو جدا وي د عامو مسلمانانو جدا وي صرف په دغه خوارزم خو سلک غوندې پاتې دی په هغه زمانه کې خو د خوارزم سلطنت چې کله علاءالدین وغیره په هغه زمانه کې او په هغه زمانه کې بیا جلال الدینو امیر جلال الدینو هغه یو جدا دور لیکن تاتاریانو چې بیا دا نیست و نابود کړو نو د هغې نه بعد د هلاکو خان په دې سلطنت تیر شو او هلاکو خان د دنیا ظالم ترین انسانو ولی ظالم ترین انسانو صرف د یو مازیګر نه تر ماښامه پورې د دریای آمو په کناره باندې 2.5 لکه علما حلال کړي ذبح کړي یو مازیګر نه تر ماښامه پورې زه دریای آمو ته م تللی دریای آمو ته مې کتل نو ډېر داسې حیران شوم ما وی دا دریاب چې دی نو په دې دریاب کې په یو مازیګر نه تر ماښامه د 2.5 لاک مسلمانانو سرونه او د هغې تنې غورځولې شوي دي لیکن هغه ځای نه اسلام ختم نه شو په هغه ځای کې په ازبک کې یو میدان و شهید میدان یې ورته وي په شهید میدان کې یو جیپ و د هغه جیپ له ټیرونو له سور رنګ ورکړو ما د هغه ځای ازبک ملیشیا او بعضې د هغه ځای کسانو ما تپوس وکړو ما سره هغه کوم ترجمان چې و نو هغه ته مې دې نه پوره تپوس وکړه چې دې جیپ لا په دې ټول دغه کې عجایبګر کې مونږ وګرځېدو او دې جیپ لا دې کې هم شاټ دی دې کې هم شاټ دی الله دې خیر کړي تاسو کې شاټ ني بس ګوتې ورله مو ورډئ ما هغه ته ما خلکو نه تپوس وکړو ما ورته وی مې دې جیپ لا تاسو دې ټیرون له سور رنګ ولې ورکړی ما ته ملګری وایي تاسو د هر څه تپوس کوئ ما ورته وی د هر څه تپوس ځکه کوي چې د په نالج کې به اضافه راولي هسټرای پسې ګرځي نو په هسټرای کې خو ډېر معلومات دي د هغې به تحقیقات کې ما ورته وی مې بھائی دا د جیپ د ټیرونو له سور رنګ ولې ورکړی دی وی څه وخت کې سرخ انقلاب راغی د سوویت یونین په دې علاقو باندې نو په دې جیپ کې چې کوم مسلمانان علما به اوچتول او دې میدان ته به راوړل او دې ځای به هغه وجل حلالول به نو هغه مسلمانانو تعداد په دې جیب کې 6 لاک مسلمانان راوستل شوي دي دې ځای سوځول شوي دي دې ځای حلال شوي دي بیا سوځول شوي دي نو دې جیب له مونږ ټیرونو له سور رنګ په هغه یاد کې ورکړی دی زړې زمانې یو جیپ و هغه زنځیر غوندې پکې لګېدلی هغه ټیرونو ته مغه هغه جنګلې غوندې داسې لګېدلی وې په هغه جیب کې هغې ما ته خبره وکړه چې په دې کې به 10 مسلمانان یو بل د پاسه واچولی شو سرونه خپې به وتړلی شو او بیا به په دې ځای کې ذبح کېدل وې دا هغه میدان دی او بیا وې دا جیب د هغه زمانه کې چې پاتې شو نو دی مونږ د تاریخ دپاره دې ځای کې ایښی دی چې د مسلمانانو دې ځای دومره قتل عام شوی دی عزیزانو لیکن قرآن ختم نه شو سمرقند کې یو هوټل کې ناست مونږ روټۍ خوړه ما د سمرقند خلک راجمع کړم ما ورته خپل تاریخ نه خبرې ویا اوس نه څه خبر یو ما ورته مې هلاکو خان چې کله ستاسو د سمرقند ته راغی اگر چې مې دا هغه زمانه وه په کومه زمانه کې چې د عربو نه تجارت دپاره یو قافله تلې و هغې کې د قرآن حافظان او علما پکې وو هغه قافله چې رشیا ته ورسېده نو په دې روس کې برکا خان دا د منګول کوم ته چې منګول ورته ویلی شي منګول په هغه زمانه کې دغه تاتاریانو د هلاکو خان د تره زوی و دا دغه برکا خان د دې مسلمانانو تجارو چې دی ورسره ملاو شو او دی کې حافظانو دی ورته قرآن وورولو نو دغه برکا خان چې دا د چنګیز خان وسیو
او چنگیز خان په یو غنټه کې 1,85,000 انسانان دا په یو غنټه کې حلال کړي دي چنگیز خان دومره ظالم بیا د هلاکو خان تاریخ چې وګوري بیا د چغتای خان چې وګوري بیا د طولای خان وګوري بیا د افتای خان وګوري چې د مسلمانانو کم قتل عام دی خلکو کړي دي او مسلمانان کم وجلی دي لیکن داغه باوجود په هغه علاقو کې الله په دغه کې برکا خان پروس کې مسلمان کو او بل دې ځای دی ګلګت سره چې لګ مخ کې ورشي د لداخ روډ باندې دغه ځای کاشغر ته چې کله ورسې کاشغر د چینا په حدودو کې راځي د کاشغر نمخ کې بیا ورمچی دی ورمچی کې د سرمنه وغیرہ د پیزار د دې کاروباري د زمونږ د سرویس او باټا او داسې د پیزارونو والے چی نو دی ټول ال تپاغي باندې برانډ خپل لګي او په هغه ځای کې دا پیزار جوړیږي په ورمچی کې ورمچی د دې دا ورمچی چې د پسنګیان صوبه کې راځي او دا اکثریت مسلمانان دي په دنیا کې چې ده په دنیا کې اقوام متحده چې کوم تسلیم کړي ملکونه دي په دې کې 251 دا ټول ممالک دي او پاغي په کوم باندې چې ټول دنیا متفقه ده دا 196 ملکونه دي ما دې درې مېسه کتلې ده تقریبا اراده مې ډېره تیز روانه و ما وی چې ابن بطوطه ګرځېدې شمون نشو ګرځېدې البیرونی ګرځېدې شمون نشو ګرځېدې لیکن کرونا راغله هر سی چپکړه کرونا راغله دریم کال له داغي وبا راغله ټول دنیا مواصلاتي نظام د ټولي دنیا د ترسیل نظام دا مکمل ختم کړو اگر چې دا وایرس جوړ کړی شي وایرس دی لکه اوس دا موږ سره ماسک پروتي موږ دې د پاره کې چې کم ځای کې موتري چې ماسک دی ولې نه دی چولې نو ماسک بواچو خټيري نه ساره وږي کې وجه دا چې دا ماسک دی دا ماسک دا یوسا او وبو د ګرم وبو لوخه په د اور باندې کېدا او پاغي کې وبخي چې وې شيږي دا ماسک په د پاسه کېدا او بیا خوربین را واخلا او د ماسک دی ولګوانو په دې کې چې کوم وایرس او چینجی لګیدلې دي حیران به پاتې شي چې دا په دې کې راوستي د کم ځای نه دي او دا ماسک چې چین نه راتلو چې غي په دې کې دا کم سیستم کړی دی حیران به پاتې شي لګولم صرف دی لې چې قانون د ماسک بلګي ها کور کې کم ماسک جوړ کو هغه بنځلم شي هغه پوزي توله غونو ځا قانون بم برابر شي بچ بم شي لیکن که په دې ماسک باندې تزان بچ کول غواړي نو لغون دې په دې خیره تجربه وکي تاسو چې نن کور ته ورشي ماسک دغه سي په ګرم وبو باندې کېدی او پاغي کې اور لګوي چې دا وبخي وخټ کیږي په دې کې کم چینجه راوځي په خوربینه وګورا نو په دې کې وتا عجيبه وایرس وګوري چې دا ټول ډکی دي چینجونه سوچو کې عزیزانو یعنی د مسلمان د تباکولو چې کفر کم کوششونه کړو هغه کوششونه داغي ناکام روانو په هر طریقه باندې لکه نن ته وګوره په حدیث کې راځي غور سره زما خبره ووري ګوره اگر زما سینه ما ته ټریپ لګیدل او مولانا صاحب وی چې دا ټیم در مونږ ډیر مخکې غسته ما ورته وی زه ډیر سخت بیمارم سورہ یو شی بل مونږ 15 شپږ غنټې خو د تفسیر سبقي اف قضا کول نشو هغه نه بعد بیا دا وخت یو جمعه ته بل جمعه ته نو انسان کمزور دی بیمار می انسان نو ما ورته مې حضرت را تک خو ډیر ګرانی او ما چې دغه اراده مصمم ته وکتل او پر عزم انداز ته وکتل نو ما وی مې اندازه داسې چې دا مولانا صاحب دی پریدي نه ما خپل موبایل هم بند کړو او ما پسې په موبایل په نمبر تلو نو ما ضرور نمبر یې چرته پیدا کړ هغه په بل ځای کې هغه ما پسې راغی مالې ما ورته لکه ما موبایل بند کړی تر پسې کوم ځای نه مو په ټوپای والا ملګری دي او ټوپای والا ملګری دي خیر دا موبایل ما ورته مې زرا کا چې څنګه دې سره خبرې وکړې نو بس بیا مې دې ملګرو ته وې مې لکه بس یو دوه ملګری ما سره راځي چې په منډه باندې ورشو ځان ورسو ځکه چې دې حضرت ډیر په مینه باندې ویلي دي مخکې نه ویلي دي په بهرحال بیا هم عزیزانو تاسو ته ویل غواړم چې دنیا نن په حدیث کې وکتل يهودو په حدیث کې دا وکتل چې د حضرت مهدی رضی الله عنه ظهور په اخره زمانہ کې کیږي او دا په کوم ځای کې کیږي دا به د رکن یمانی د حجر اسود او د مقام ابراهیم په مینس کې کیږي اوس چې کله عقیده حدیث وکړو يهود خپل میشن جاری وساتلو هغه میشن یې سو سلسله راوستا او د عربو حکمرانان په لاس کې واغستل اول په عربو کې مندرونه کولاو کړو زمونږ ډبو سرکار هم وی چې زبدل تمندرونه کولاوم دلته زمونږ انتظامیه وی چې شمشان ګاټ په دې سین په غاړه
د ټوپۍ او د زیدې د دې په منځ کې دا سین چې د کوم په لار روان دی د دې په غاړه به شمشان ګاټ جوړیږي موږ د افسرانو ته وی چې په شمشان ګاټ به تاسو څه کوئ څه د پاره جوړوئ مردان کې نوټیفیکیشن جاری شو مرزاړي به جوړیږي موږ نه به جوړیږي ولی به جوړیږي سوچ خبره ده خزي بیا راغلي په گاډو کې پریس کلب کې غي پریس کانفرنس وکړو بیا وی موږ بدلته سباوي ریلی وباسو له د سریلی به وباسي ما ته انتظامی افسر ما سره خبرو کړی چې صرف ریلی وباسي ما ورته مې صرف ریلی وباسي ولی وباسي وی مدر ډے دا مې د مدر ډے په حساب به وباسي کنه په بل حساب به وباسي وی یار دا پته خو نشته مې معلومات وکي دا په جنگو کې پسې کلو باندې ګرځي او دا په جنگو کې پسې کلو راوته قسم دې طالبانو ته حواله کوم د اسلام آباد کې دا وباسي د خاون نه دی لیدلې اسلام آباد کې دی وباسي لاهور اسلام آباد او کراچۍ کې او هغه تاسو خلکو بیا وکتل چې په لاهور او په اسلام آباد کې جلوس یستو نو دا زما او ستا ایمان ته چیلنج ورکولو هغه جنکو پاغي کې وی الله تو بھی سن لے رسول تو بھی سن لے ولی تو بھی سن لے ہم اس طرح ننگی ہو کر ڈانس کرتی رہے گی اسی عزیزانو تاسو نه تاسو کوم دا موږ دومره پاتې راغلو چې زمونږ په وطن کې او حال هم کې دا کوم الفاظ چې دي جنې ویلي دي نو دا په پاکستان کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 کې په 7 ستمبر 1974 کې په آئین کې چې کوم ترامیم د آرټیکل 3 لاندې شو دا د هغې خلاف ورزي ده او د قانون نه بغاوت دی د پاکستان د آئین نه بغاوت دی وکیلان په دې خبره پوهیږي پوهه خلک په دې ټول پوهه دي ایم ان ایز ایم پی ایز هم په دې پوهیږي سینیټرز هم په پوهیږي بیا په 1984 کې کوم آرډیننس 295 اے نه تر 298 سی پورې دا غي مطابق هم د پاکستان د آئین نه غداری ده او کم چا چې دا الفاظ په چوک کې وي هغه ته پانسی ملاويږي خلکو وی بس وی مې نه ویلې نه دي مونږ پېښور ته لاړو وکیلانو سره مشوره اټارنی جنرال بل یو سره مشوره بل سره مشوره خیر وکیلان د پیښور را پاسې دل تاسو ته ویلې مونږ اف آی آر بسنګ کو زمونږ اف آی آر بسوک درج کی که درج نه کی ځکه چې مونږ یو ځای کې اف آی آر کړو په دې بوټ سيري کې مردان کې شاباسګړه کې نو په هغه ځای کې یو سړی راغی د قران د پاسه لوی بول وکړل قران د پاسه لوی بول وکړل زه دروغ ما گرفتار دي کی چې دې دروغ وای خلکو ته بیا یې چلو کو قران نه پانی شو کولې پاغي او د سوچولو مونږ اف آی آر وکړو مونږ ته تر اوسه داغه د ټرایل پته نشته 15 کال وشو بل را پاسې په لوډ سپیکر باندې ګلی باغ کې هغه اعلان وکړو چې زه پیغمبر يم په ما وحي راځي اوس را جبريل لاړو موږ هغه فایارو کو عالم مجلس تحفظ ختم نبوت زمونږ یو کونسل ګلی باغ دا هغه امیر مولانا زبی الله سے فایارو کړو ملګری وسره زمونږ ما ته ملګرو ویل الوی نو ما ورته نه قانون شته قانون له ور پریک دی 15 کال وشو په فروری 2016 کې هغه سړی د نبوت داوا کړو موږ ته تر اوسه د ټرایل پته نشته تاسو ناسي تاسو کوم مسلمانانو ولی دا ظلم به موږ سره ټول مرداسي کیږي وکیلان را پاسې د لغوي موږ اف آی آر کو اجازت نو د اف آی آر اجازت نو تاسو اف آی آر نشي کوله وکیلانو سے چلو کړو پېښور کې ایډوکیټ بار چې ده پاغي باندې ختم نبوت بارو لیکلو بورډي په لګولو او داغه نه بعد اف آی آر کولو نو اغي سټرایک وکړو چې سټرایک وکړو نو سیشن جج یو تحریری فیصله ورکړه هغه تحریری فیصله موږ سره محفوظ ده تحریری فیصله کې ولي کل چې تاسو مکمل چې کم د آئین مطابق چې په کومه دفعه کې تاسو به د اف آی آر کوي تاسو ته مکمل اجازه ته کومه تاړې ته ځي اف آی آر وکي الحمدلله اف آی آر اوشو او الله باغ وخرا ولي چې عمل درآمد به پکېږي مونږ او تاسو به ور سره کلک ودرېږو ان شاء الله ودرېږي به کنه نه لک صحیح وایي ماشاء الله یو ځل بیا الله یو ځل بیا مړه سم ودرېږه سم په جوش کې وایي ودرېږه تا ته سلام کوم اکرام الحق اکرام الحق مرد مومن مرد حق اکرام الحق اکرام الحق مرد مومن مرد حق اکرام الحق اکرام الحق تکبیر اللہ اکبر بھی جانے
ستا ما سره کوم ځای ملاقات شي او زه دا راته ووایم سواتیانو ته چې راغلی وم ته بلا بچی دی خیر بهرحال عزیزانو زه یو ځل چیچنیا ته لاړم د چیچنیا چوک ته کروزني د هغې کیپیټل دی دارالخلافې ده چوک ته چې ورسېدو زه داغستان نه روان شوم نو په چوک کې ډېر زیات خلک ولاړو ما هغه ډرایور ته ووایي ما ورته وایي دا دومره خلک چې دی چوک کې ولاړ دي نو ما چې لکه څه کیسه ده دا خو لاین آرډر مسله تی جوړېږي پاکستان خو نه دی فارن دی که نه هغه ما ته وایي دا تا ته ولاړ دي نو ما ورته وایي دی ما څه پېژني وایي دی هلته د داغستان نه ورته خبر چې پاکستان نه عالم راغلی دی او عجیبه خبره دا ده چې پټکې والی دی او ګیرې ده او ساده لباس یې چولی دی لکه دا یو نوې خبره وه چې یو عالم یو ځای ته لاړو هغه پټکې هم والی دی ګیرې هم ده او ساده لباس هم دی دا ګوره صرف ستا پاکستان دی چې الحمدلله دې ځای ستا علماو داسې لباس اچولی دی چې بنده هغې ته ګوري نو بنده ایمان تازه کېږي په هغې باندې بوپال کې یو ځل جین مندر یې ورته وي موږ د نواب عبدالحمید خان یو زه اوس د هغه مناقب خو نشم شروع کولی وخت پې لګي لیکن زه د هغه مزار ته تللی وم بره مې ولیده داسې بلفونه بلېدل نو ما انډین ملګرو ته وی مې دا بره څه دي وی دا جین مندر دی مې جین مندر څه ته وایي وی جینیان چې دا مکمل بربنډ ګرځي موږ چې لاړو د هغې هغه پنډتان چې وو ګویا د هغې مولیان دي هندوانو قسم د ټول بربنډ ګرځېدل او خلکو د هغې اعلی تناسل ته سجده کوله دا عبادت ګڼل زار شم د پاکستان د مدرسو نه زار شم د پاکستان د علماو د کردار نه نن یقینا په ټوله دنیا کې کله چې یهودو ته پته ولګي د بیت الله نه 15 فوټ اول خو د ګټو دیوال تاو کړو پوخ ورپسې چې پته ولګي دا چې د مهدي ظهور به کېږي د حجر اسود د رکن یمانی او د مقام ابراهیم په مینځ کې نو ورپسې د بیت الله نه اوس د شیشو دیوال تاو کړو خو تاسو نه تپوس کوم که دیوالونه تاو شي نو ان ربک فعال لما یرید ستا الله چې څه کوي څوک به منې کړی شي ټول وایي راته منې به کړی شي بل تاسو ته ټیک د په ټلیفون باندې خو څوک نه وایي چې د وایرس د دې وایرس دپاره د کرونا دپاره علاج څه شی دی څوک یې نه وایي که نه زه به درته ووایم زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو مریض تپوس له لاړو چې د مریض تپوس له لاړو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د عبدالله بن مسعود یو عجیبه صحابي ما زه د کلي ته هم تللی زما یو عادت دی بس که ما ته څوک وایي سد سکندري نو زه سد سکندري پسې ګرځېدم نو اول په بیجینګ کې مې یو دیوال ولیدو بیا مې په داغستان کې د امام شامل قلعه سره کسپسکې سمندر سره یو دیوال ولیدو بیا مې په البرس کویکاف په آخري سر د جارجیا او د یوکراین په بارډر دغلته یو دیوال ولیدو بل راته چې آیات کړو په اذربایجان کې خو هغې ته ونه رسېدم نو زما یو عادت دی هر څیز پسې ګرځېدل نو خیر به هر حال ما د عبدالله بن مسعود کله چې دا د طائف او د مکې په منځ کې الهدا یو کلی د لاندې هلته به د ګډې بېزې سرولې لیکن بیا ورله الله یو شان ورکړو خو عجیبه خبره دا ده چې دی دومره نرې او دومره نرې که زه تاسو ته دا ووایم دا مبالغه نه لکه زما دا ګوتې چې دي نو داسې به د هغه د لاسونو غټوالی او تک تور رنګ یو تک تور رنګ لیکن عبدالله بن مسعود رئیس المحدثین دی مونږ ورته سیدنا وایو د مریض سره ناست دی په غوږ کې ورله خبرې کوي خاتم الانبیا داسې تشریف فرما ده خو چې د خبرې ختمې کړې مریض نیغ کېناستو او روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله بن مسعود ته وی تا دله په دې غوږ کې څه ووایي چې دی داسې نیغ پاسېدو دی خو د پاسېدو نو ورته وی یا رسول الله د سوره مؤمن اخري آیاتونه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين دا آیاتونه مې د په وخت کې وې د په برکت دی الله پاسولو سبحان الله وای خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایو اے عبدالله بن مسعود کچری دا آیاتونه په کلک اراده او په خالص نیت سره یو سړی په غر باندې اولولي زما الله باغ غر دا غزا نه لري کی غرب مرتضی بدلی بیماری لا څه شه ده نو زما په خیال باندې
کومه کور کې دا چوفکو نو مرز به پاتې شي بزانه چوفکو مرز به پاتې شي چې هر څوک ویني دا پولیس عالم چې راشي دا په چوفکوي غر په الله د زینب بدلی ارس په بدلیږي ان شاء الله بل سوره انعام دی سوره انعام دې چې ټول دروازې یو ځل په کور کې وای نو سوره انعام باندې تاسو څومره وخت لګي شپږ منټه په لګي ټوټل په شپږ منټه لګي سوره انعام وای یو ځل په کور کې دروازې هغه چوف کوي ورپسې دا آیاتونه چوف کوي ان شاء الله بیماری به نه راځي اوس به څوک دام وای چې د زړې زمانه خبره وکړه اوس جدید ټیکنالوژي ده نو ستا جدید ټیکنالوژي خدا د زموږ جیب کې پراته ده کنه راځي ستا جدید ټیکنالوژي ده د وایرس وډکا ده نو راواخله بازار ته ورشه او د دې مکمل بند راواخله زما چیلنج ده بند هغه بند راوړه وغم داسې کېده نو ته بیا وایرس وګوره چې بده څومره دي دا ځان له کور کې جوړ کا خیر دې لګوا بوزای والخي دا ځان له کور کې جوړ کا او لګوا لیکن ورسره قرآن کریم وایا احتیاطی تدابیر دی گورنمنٹ بیانې هر وخت په ټلیفون هر وخت اور زما د بیانولو ضرورت هم نشته ځکه چې چینل کم یو کولاو کې احتیاطی تدابیر که چاته ټلیفون کې احتیاطی تدابیر شته کنه هغه کوي او دا زما خبر اور سره ځان سره یو وړه غوندې دی او ملنګ دا په ذهن کې کېدی چې د ملنګ سوي پروردگارا په دغه به زموږ عملي 15 منټه او په دې باندې مخلوق کوي به ان شاء الله وای را ته ټول کوي به ان شاء الله نن عزیزانو ما تاسو ته وی په دنیا کې 196 ملکونو باندې ټوله دنیا متفقه ده پاکستان په عصري علومو کې په دې 132واں نمبر باندې دی او ټوله دنیا کې ریسرچ وکا الحمدلله په دینی علومو کې پاکستان په ټاپ د دنیا کې د څوک مخکې نشتا سعودي عرب په یو کال کې 6,000 حافظان قوم لور کړی دي متحده عرب امارات 2.5 ور کړی دي مصر 800 ور کړی دي لبنان 300 ور کړی چا سمرا پاکستان علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند دی یو کال راځي سوکرا سره حساب کتابو کوي زر د یو مدرسه راس پړم یو حافظ در راس پړم په دی یو کال کې زمونږ د اهل دیوبند مدرسو په پاکستان کې 1,15,000 حافظان قوم لور کړل سبحان الله تاسو اندازه ولګوي ما چې کوم حساب کتاب درته وکړو دا ذهن کې کې دی زاوای خبره نه کوم یو شی مخبل لیدل نه خپل پاغي تجربه نه کړي تل نه تحقیق مې نه کړي هغه خبره چاري نه کوم حدیث میں قتل نہیں بیان بیانو یو ځای تخپل تل نه یو واقعا مخبل قتل نه بیانو ذهن کې دا خبره کې دی عزیزانو چې نن که زما استاد پاره ډال دی او قلا دغه دینی مدرسه د بل ځای نشتا نن زمونږ ایمان په دې بچ دی زکه درته په دې باندې خبره شروع کوم تاسو به اوجاړی دومره به اوجاړی چې کوم ځایونو کې دنیا کې چا سره مدرسه نشتا چا سره دا مولا نشتا قسم دې که په زناور او په انسان کې فرق کوي زناور سره ودونه کړی دي ما په خپل سترګو کتلی دي او عجیب قومونو عجیب حالات مې یو ځل دلی دغه کې بوپال کې ګرځیدم بوپال کې دغه دیوالی وا ما وی چې دا دیوالی وسیرا شوي ګورا اوس یو هندو ولاړ غوال تک اکشن کوي چې هغه څنګه اکشن جوړ کړه ورته کنډول نیولې او چې را پرش کې متیاز را پرې خو دي کنډول ته ډک کتاب وی ګندې پیپسیس کی داسې په خوان دې اسکو حیران پاتې شم قسم دې مونږ او تاسو له الله چې کوم دین را کړی کوم پاک دامنی را کړی دا په کائنات کې بل ځای نشته ګوره دا ذهن کې کې دی دا په کائنات کې نشته څوک لرمانان خوري څوک ماران خوري قسم دې مگر مچ می قتل چې خلکو په کومه طریقه خوړلې شادوګانې څنګه خوړلې دي مارانې څنګه خوړلې دي خنزیرانو می یو فارم کا تو په لندن کې باغې کې کم از کم یره زما د محتاط اندازې مطابق 50,000 دغه په کیو دا خنزیران باغ فارم دا د خلکو د خوراک د پاره ما تعالی الله پاک رزق را کوي پاک ژوند را کړی دی د روزي ته وګوره څومره خوند کوي دی مونږ ته وګوره څومره خوند کوي دی عبادت ته وګوره څومره خوند کوي شان یې عجیب را کړی دا هغه مرشي وې سوځي ستا هغه مرشي ته غلام به صفای کې کپڑا ته تاو کې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان دا نو عظمت والا کائنات کې بلشتا او زما استاد عظمت چا پیدا کړي دا د مدرسې پیدا کړي ټول دنیا کې واحد پاکستان ملک دی الحمدلله چې په دې کې د مدرسو داسې جال دی چې دنیا تړق نشي واله او د مدرسو بنیاد کې خودلې شوی څنګه پاکستان کې چې دا کې مدرسې دي 1857 کې چې کلا اغا
تحریکو چلے دو مسلمانان پاگے کے اس کا تاسو تا آغا تحریک بیان کم بیا دا ٹامسن انگریز مورخ دا آغا اسٹیلی کلی دا آدر تا بیان کم بیا پا دلی کے کم ځای کې کم ظلم بکی دو په کم ځای کې هغه ټول بیانوم وخت پې لګي لیکن عزیزانو 1866 کې زمونږ د ډومبۍ مدرسې بنیاد د اتر پردیش په صوبه کې د دیوبند په سرزمین باندې د یو انار د ونې لاندې ما هغه ځای کتلی د کم ځای چې د انار هغه ونه اوس هغه ونه نشته لیکن هغه ځای مې کتلی ناسته مې هغه ځای کې کړې ده بیا د هغې نه بعد په 1875 کې د یو طالب علم محمود الحسن فاضل کېږي نن په 2021 کې د هغې د 3 لکو نه زیات شاخونه موجود دي دنیا کې سبحان الله نن زمونږ دا مدرسې د هغې مرهونې منت دي نو عزیزانو مدرسه چې څه وایي ټیک وایي بس مدرسه چې څه کوي ټیک کوي موږ به د مدرسو مدد کوو انشاءالله نه صحیح لاس اوچت کې پښتانې ستاسو په انشاءالله زما یقین نه راځي صحیح لاس اوچت کې مدد به کوو انشاءالله لاس اوچت کې لږ مدد به کوو انشاءالله دې ځای وایي چې موږ نوې بلډینګ چت دغه کړی دی چت متې پې اچولی ده دا سیټ کول غواړي تاسو به ورسره جوړوئ انشاءالله که داخلي دي په شوال کې چالو کوي خپل بچي په خپله مدرسو کې داخلې واخلي بچي وقف کوي دي دین ته خلک وایي په دین کې ډوډۍ نشته هم دین کې چې کومه ډوډۍ ده موږ نه چې څوک خپوي په دې خپوي زه وله ډوډۍ له نیم تللی په ټول پاکستان کې بلکې بهر دنیا کې قسم دې ما په لندن کې ملګرو ته مې ګوره زما ټیم د ډوډۍ چاله ورنه کوي هغوی به خلک دلته ګرځي دی پسې او ته وایي چې ډوډۍ مونږ سره دومره ټیم نشته مې دا پټکې د سینې نه دا قرآن ته وباسن بیا به زه مرسه پسې ګرځم الله چې کوم علم په باب کې کومه روټۍ ورکوي قسم دې که دا بل چاله ورکوي دا ذهن کې کېدی ته به تختې ډوډۍ به درپسې ته به تختې روټۍ به درپسې زما خو ټول عمر دغه ځان باندې تجربه کړې ده نو زه یم چې انشاءالله وي به داسې نو عزیزانو علماء قدر کوي بس په نن دور کې تر نن چې تاسو په فیسبوک هر څه کول بس کولم بهرحال نن نه بعد تر اوسه خو کول که نه تاسو اکثر وایي ډی به اوس راوباسم وبخیم درته چې تا دا بکواس کړی دروغ وم ټیک وم که نه خو د نن نه بعد را سره وعده وکړئ چې د علماو به قدر کوو ځکه چې دا زموږ دین بچ کوي انشاءالله نن ګورې قسم دی د دجال فوج تیاریږي لګیا دي ګورې نن په دغه کې درته زه ووایم چې ما کم ځای کې دجال د فوج تیاری په کم انداز لیدلې ده او دې ځای الحمدلله په مدرسه کې د محمد رسول الله او د مهدي فوج الله مدد به کوو ورسره او په ایمان چې څوک وایي د علماو قدر به کوو غلط دواړه لاسونه اوچت کوي په ایمان چې څوک وایي نن نه بعد ورګې لا مخکته کوئ زه ګورم چېرته خراړه پکې نه وي به که نه انشاءالله زه په دې الفاظو اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين